د ماخستن منځ اولنې ټیم تاسو ته معلوم شغه دا شو چې کله د ماخام اخرنې ټیم ختم شو غروب شفق وشو سرخی د ماخام دا ختم شو او د ماخستن د منځ اولنې ټیم داخل شي بس دی باندې بسړی اذان کې اخرنې ټیم د ماخستن څه دی نو بدی کې ډېر ګڼ روایتونه راغلي حدیثو کې مختلف روایتونه دي تقریبا لس روایتونه ما اوس شمارل په دې کتابونو کې چې ما څومره زر در شمار کړل په پین باندې او یا په نت کې مې ولیدل لس روایتونه د حدیثو نو لس روایتونه په دې دي چې نبی صلی الله علیه وسلم ما خصن منځ د شپې درې مې حصے ته کله ناکله رساو ایو پنځل شل حدیث په دې خبره دي چې د ماخستن من نصف الليل پر نبی اسلام کړه نیمه شپې پر نبی اسلام کړه دي تقریبا دا قول راجح ده چې دا شپه سره په نمای باندې نیمه کې په منځ باندې نیمه شپې پر د ماخستن منځ کېږي د نیمه شپې نه چې اخوا کو نو بیا به قضایي او یا به دسی چې هغه استراری وخت بي دوی اهل علم په دې کې اختلاف ده د شوافی او رائے ده چې ماخستن من د درې میسه د شپې پورې کې د شپې بدري سو کې تقسیم کړه اخیره چې کوم درې میسه د ټیم پورې تکه نو دا قضا نه ده بلکې دا ادا ده او د جمهور رائے ده چې ماخستن من د نیمه شپې پورې کېږي د نیمه شپې نه چې د اخوا کو بیا به قضا ادا به ادا نه اوس اسانه خبره ده ماخام په پاوبان شپږ بجې باندې ماخام داخليږي او په کم 15 بجې یا لس منټه کم 15 بجې سحر داخليږي لس منټه کم 15 بجې خوښه دا سحر داخليږي تقریبا یا 12 منټه کم دغه شان داخليږي سحر دې په منځ کې دا ټیم تشمار کې دا څو غنټې جوړي دا په منځ باندې نیم کا یو لسنیمي بجې خوښه یا څه کم 12 بجې دا په منځ راځي دغه ټیم نه اخوا د ماخستن منځ اړول دا بهتره طریقه نه ده سی په اهل علم دغه نورو حدیثو د دې د تطبیق ویلې ده چې کچرته احیانا د سړی نه رسته شي سلسل لیل ته ورسیږي دا به خیری یا بدای چې دا به کله ناکله که سړی ته ورسته شي نو خیر ده اصل ټیم د ماخستن نصف الليل ده نیمه شپې نه اخوا د ماخستن من بوتل دا نه دی پکار ځکه ګڼ احادیث په دی باندې دي عام اهل علم په دی باندې متفق دي چې د ماخستن من نصف الليل پورې پکار ده نصف الليل او طریقه تاسو ته ما وښودله چې په باندې شپږ بجې ماخام ده د شپې اول شه په کم 15 بجې سحر لګيږي دا اخر شه درې منځ کې دا غنټې حساب کې په منځ نیمه کوي دا د ماخستن د منځره نیمایي پورې ټیم شي ما اوس سباو بیا نه غلطې ده یو لسنیمه بجې د خوښه دغه شان جوړیږي په دغه ټیم باندې د ماخستن من د دینه مخکي کول پکار دي که سفر کوم سړی نو گاڑی ولته ویل پکار دي چې مخکي ودرېګا کدینه چا ورسته کو نو بیا هم قضا نه لګا نور حدیث ته معلومیږي چې سړی درې میسه د شپې ته خوا کولې شي د عذر په بنا باندې قضا به نه ها په ماخستن کې وخت استراری شته د مجبوري وخت هغه سره طلوع الفجر صبح صادق را خطل یو سړی ود پاتې شه ماخستن کې او مونږ ته پاتې شو د ماخام سره ود شو بیمار ګولې وخړې او سحر شرافاسه د سحر ځان نه کېدل دې ته وخت استراری وای نو وخت استراری کې بیا د ماخستن منځ کې د تاسو ته حدیث ما ویلو نبی اسلام فرمایي من نسیا او نام عن الصلاه چا نه منهر شو یا د مانځنه ودشه نو فليصلها اذا ذكرها کله چې من دریات شو من بکه ولا کفاره لها الا ذلك د مانځه کفاره نشته مگر دغه منځ کفاره ده بل کفاره نشته نو سړی نه منځ هیر شو تر پاسه د سحر د اذان ټیمو او تا د ماخستن من نه کړ دا کله کله کیږي په انسانانو ځکه موږ انسانان یو حدیث ته وایم او کله کله سړی ود پاتې شي کله کله بیوشي کې کله په اپریشن کې نور مشکلات کله کله پیدا کیږي نو پیغمبر وایي چې که سحر را وخته او تا نه ماخستن من پاتې نو دا بنوي چې سبا ماخستن سره حکم دا د بډایګانو دلیل دی فليصلها اذا ذكرها څټیم چې دریا چپک ټیم کې بکې لا کفاره لذلك د منځه کفاره نشه بغیر دا منځ کول واپس درې دغه کفاره ده دیو دا ټر کې ان شاء الله په خپل ځای تاسو یادوي چې کوم منځ نه پاتې شون دا په وخت مکروه کې هم به کیږي مکروه وخت کې هم دا منځ به کیږي چې څټیم تر یو شي سم د خپل منځ وکي اگر کنور د خاطر ټیم ولې نه دلیل صحیح بخاری کې حدیث ده نبی سم شپه سفر وکړو سحر اذان ته تقریبا غنټه نیمه ټیم پاتش صحابه وی یو سړی چې شپه پیاده سفر وکیا په خوانو باندې دا خوب چې سړی ته څومره ګران ان دنیا کې هیڅ شی ګران نه دی چې ټول شپه سفر وکي او امیر د جهاد سحر کې 2 غنټه ټیم تعالی ورکې د منظر مخې چې بدی کې ملګری ود شي و دا خوب چې دا ټول شي نډیر محبوب ده خاص کر په وړي کې و نبی اسلام ته ملګرو زاری وکړه یا رسول الله دمکی
و سحر اذان ته لک ټیم پاتې نبی رسول ملګری په خپل ځای سملای خو یو څوکیدار پکار دی چې منځ قضا نشي د مانزه دومره غم وګوره ټول شپه سفر کومنګ وجاره د کیږي څه ټیم چې را پاسې دوه موبایل مټم کوي بند کې دا موبایل ټولي وینا چې منځ قضا نشي نو بلال رضی الله عنه ته فرمایل تبا صبح صادق ته ګوري چې صبح صادق راو ته اذان بو کې موږ برا پاسو نو بلال رضی الله عنه 2 رکعات نفل وکړل او بیا اوخ ناس راغی کی جاوید ډډه ولګول جو د صبح صادق ته مخامخ سترګې کړي دا وخت غم ټول شپه ستړو سفر کړو است ودشه چې ودشو حدیث کې راځي چې سحر غرمه راوخاته او کمی کمبل او بلستنې هغه هغه ګرمې شوي نو چې غرمو هغه ګرم کړي د خلکو مخونه چې کولر نور د اسمان من راغلو په دې زمانه کې لکه 9 بجې وي نو عمر رضی الله عنه جلید سړیو تیز आवाज یو هغه چې پاسې الله اکبر من قضاش بیا په ابو بکر پاسې بیا نبی سم را پاسې بعض روایتونو کې نبی سم اول را پاسې بعضو کې عمر بعضو کې ابو بکر بیا که تاسو خیال په انسانانو کې hebat لګ ډيري چې کم خلک ډیر مزګزار نه باور باندې hebat ډيري چې بس من قضا شو ها نبی سم هیڅ غم مکوي دی واده کې شیطانو الله زمونږ سترګې بلال راوخت چې ته خو څوکیدار وي تا منګول را پانه سو نو هغه د څه عذر وکړه وساسو چې کم ذات ساسو نفسونه غستیو هغه ذات زمانه مغستیو کم ذات چې تاسو د کړي هغه ذات زمو د کړو دا معقول عذر نبی سم دلته موږ نکو مخکیزو نو مخکې یو ځای کې بیا او به دلی چې نو التیسار شو ملګری او دسه وکړه د سحر اذان وکړه بیا 2 رکعات سنت وکړل ملګرو بیا جمع وکړه او بیا نبی سم دا مسله بیان کړه چې کڅوک مانځنه ودشو یا مند سړی نه ير شدا کله کله کیږي نو دا چې څټه مرا پاسه دغه د مانځ ټیم دی دیونه دا ټکه مسیات کوي یو ملاوس پتو ورکړه په دې زمنګ علاقه کې نږدې چې دا مانځ فدیه بسړه ورکې دیونه دا خبره یاد کې د رجوع فدیه شته او د منځونو فدیه نشته اسلام کې چې سړی بالغ او عاقل د مانځ قضا نشته چې په ولاړ دې نشو کولای په ناسته کې په ناسته په ملاسته نه په اشاره کې اشاره نه پریوتی نو د الله او د رسول طرفه پتا اسم نشته بیا د اشاره نه سره پریوت ورسته د اسقاطونه کول یا د مانځ فدیه ور کول چې مليان و چرڅ غنم منم ور کوي او یا څه پیسې مې سی ور کوي دا ټولي خبري غلطي د روجي فدیه شته چې روجک مې ته بیان کړ دا د مانځ فدیه نشته من چې د نه پاتې شو قصدن عمدن واپس قضام نشته او که شرطه من په دې عذرونو کې د نه قضا شنو څه ټیم دریات شو څه ټیم چې د خوب نه پاسې دي که مکروه وخت او غیر مکروه بس او 10 بګو خپل منځ کې سیده او دا بنو جره د ادم سحر قضا د سبا د سر سوکا او که ماخام قضا شو سبب د ماخام سوګو ماستن قضا شو سودا خذو خبره ده دا مشهور ده په عوام کې دا خذو خبره ده سیده دا من نسي صلاه کمن د نيرش او نام عنها یا د منځو نو د فل يصليها اذا ذكرها کله چې دریات شه او تا نو اوس غرمه په لس بجې دریات شه چې مان ماسپخین پرون منځ قضا شوی ده بس تم د پاس او د سو خپل منځو کا ولا کفاره لذلك د رزق کفاره نشته الا لها مگر دا کومه کفاره ده دا مسله زکای دیو جنا ک سړی کله کله د عذر د وجنه د څه چل په سړی باندې وجه سحر نور خاطه کې پازنده وخت استقراری شو د سحر نو بیا ستار ټیم عمده ټیم ده نور را خاطه او کرا خطر او هر ټیم ته پاسې کې سم د باغزه د خپل منبکه کله نه کله انسانانو د سکیږي موږ ټول انسانانو محمد صلی الله علیه وسلم افضل البشر لیکن الله رب العالمین امتحان په غبن د څوک دا انسان دی دا غړو بمنو د کې دوسترګي بو د کې دی رړو بنو د کې دا ځکه بڑا باندې به وحی راتل زړه به یې خو سرګي به ودوي او په دې ورځ باندې الله رب العالمین ودک د لپاره چې امت ته دا تعلیم شي چې دا انسان دی او بشر دی او د سحر در راختونه نه خبره دی او انسان دی او په خوب کې د هیڅ نه خبرېږي ځکه دا عام انسان دی عالم الغیب نه دی نو د پیغمبر هغه ژوندۍ زمونږ د لپاره نمونه شو نو ممکن د چانه مونږ د صفات شو سره نه وخت را په اکه ټیم کې بسړه مونږ کوي دا بنو چې سبا سحر سره وکم د سحر اخر نه وخت استقراری او د مجبوری وخت دا د نور خاتنه مخکې دی او که سړی د مجبورۍ نور خاطه ته ورسېده نو بیا به هم منځ کېږي ځکه دا سړی مجبوره ده د خوب نه پاسېده یا بل څه عذر ورته لاحق شوی نور اصل د سحر د مستن وخت چې کله داخليږي نصف الليل پورې د اخرنی وخت شو د غروب شفق د اولنی وخت شو اګه کله نه کله ثلث الليل ته ورسېږي دا د جایز وخت شو او د مجبوره خلکو وخت او د بیمارانو وخت او د بیهوش او د وضو وخت دا طلوع الفجر شو یا طلوع الشمس دا اوقات د منځ شو ان شاء الله را روانه جمعه کې د سحر منځ دغه اوقات او بیا ان شاء الله اوقات مکروه شروع کو چې کوم اوقات مکروه دي او دغه تفصیل او بیا د تطوعات او تفصیل چې کوم نوافل منځونه په کم وخت سحر نه ورسره نفل مازیګر نه مخکې ورسره نفل ماخام نه مخکې ورسره نفل
ماخستن مخکي وروسته نفل ان شاء الله د نوافل او د تطوعات او باب چې دا ډیر مزیدار باب د درې وضاحت وکاو او بیا ان شاء الله د مانزه کیفیت او د غي تفصیل ان شاء الله بیانو وبالله عز وجل التوفيق وصلى الله تعالى خير خلق محمد واله وصحبه اجمعين